دوستانو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. په دې ویډیو کې به د یوټیوب چې کوم تاسو اپلوډ کړي ویډیو دي هغې ډسکرپشن یې مو نه وي ورکړي، نو د هغو ویډیو ته په یو ځل باندې ټولو ویډیوګانو ته په یو ځل باندې ډسکرپشن هغه کوم معلومات چې تاسو پکې ورکوئ په یو ځل ورکولو سره ټولو ویډیو ته چې ورسیږي. نو هغه طریقه څنګه ده؟ نو راځو لومړی کروم ته، مثلا کروم دا صفحه ده، نو نوی ټیب به والی، دلته به ورته ولیکئ واي ټي سټوډیو. څه دا واي ټي سټوډیو چې ولیکله، دغه لومړنی سر کې چې ګوره یوټیوب سټوډیو، دغه لکه واي ټي چې ده د یوټیوب هغه ده لنډیز د محبب، نو دغه به وي واي ټي سټوډیو. دا مو چې کله وویله نو دغه صفحه به راسي، او په دې صفحه کې به تاسو هغه انتخاب کوئ چې کوم کې چینج کوئ هغه ویډیو. مثلا دلته اکاونټونه راځي که نه، نو تاسو غواړئ چې همدغه اکاونټ کې د شمن اکاډمیک سنټر لکه دې کې چینج وکړئ ویډیوګانې، که نه د اسلامي لارې یا طبي معلومات یا دغسې دا نور، خو هماغه به ورته وټاکئ چې کوم کې تاسو ډسکرپشن اچوئ د ویډیو. نو دلته به راسئ دې څنګ ته دغه ویډیو به وي، ګوره د ویډیو علامه ده. دا مو چې کله وویله دلته یې دغه وړوکی خط باندې تاسو ته ښکاري دغه، نو دا چې کله ووایي دلته به انتخاب شي دیرس ویډیو م سلیکټ کړئ. صحیح ده؟ نو تاسو غواړئ که نه د ما یوټیوب کې ټولې څو دي 111 ویډیو، نو دلته لاندې به راسئ روز فور پیج، خو د پیج کې څومره هغه راسي روګانې، نو تاسو 50 ته وټاکئ چې زر ختمې. صحیح ده؟ نو دا اوس یو هغه کې پیج کې 50 روګانې دي، یعنې 50 ویډیو، نو دغه به وټاکئ ټولې به سلیکټ کړئ. ګوره دلته سلیکټ 50 دانې، او دویم ځل به بیا چېرته راسئ دغه ایډیټ ته به راسئ. صحیح ده؟ نو دغه شی به ووایي دلته به دغه ډسکرپشن تاسو ګورئ دغه، نو دا ډسکرپشن به ووایي دلته تاسو به ورته ووایئ ایډیټ ټایپ مو چې شی ده هغه ریفلیس آل دی که یعنې ټولو ته دې تبدیلې سي، هو، او که نه غواړئ چې یو یا دو یا دغه ته کې نو دغه کې ټاکلی سي، نو ریفلیس آل به ووایئ یعنې ټولو ته دې تبدیل سي همدغسې. نو دلته به ایډ کې به چې ورته ولیکئ تاسو هر شی د ویډیو په ډسکرپشن کې اچوئ هغه به دلته ولیکئ، او دلته به چې کوئ مثلا دلته اوس زه یو داسې ورته لیکم. صحیح ده؟ ګوره دې نه مخکې دغه فارشین اپډیټ ویډیو کار نه کوي. صحیح ده؟ دغه تاسو کله بیا ټکس وټاکئ بیا شروع کوي، ګوره اوس ګوره وټاکئ نور به اپډیټ وایي، دا به ټولو ویډیو ته به دغه ډسکرپشن تبدیل سي او پکې واچول سي. او بله بیا چې نورې ویډیو ته ځئ نو همدغه اخري ته به راسئ، دغه ګوره دغه به ووایي دغه وړوکې علامه دغه به ووایي، او چې بل پیج به راوړي، ګوره نورې ویډیو به راوړي، هغې ته به په همدغه ترتیب هغه ورته وټاکئ، او ډسکرپشن کې ستاسو هر شی اچوئ یا لیکنې کوئ هغه به ورته ورکړئ. نو دغه و د ویډیو ټولو ویډیوګانو ته په یو رقم ډسکرپشن ورکول، هغه دغه طریقه ده.